حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه شریفه ته تلو نو اخو ډیر شاګردان لرل او ډیر لوی د دین یو غرو، ډیر لوی احادیث او د قران حکیم نه بس زرګونو نه په لکونو مسلې راوخلي او د حدیث او د فقه لوی استاد دی. شاګردان په خبر شو، خوشاله شو، رالل. مسله د دین دا سیدا چې څوک لاړ شي مدینه منوره ته نو په مدینه شریفه کې دي سلويخ منځونو کې او روایت کې دا سره راغلي هغه سلويخ منځونه اتور وضو کې پوره کېږي. نو دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو دي اتر وضو کوي تیری او سلويخ منځونه کوي. د دوی لوی فضیلت ته نبی علیہ السلام د سفارش ذریعہ ګرځي. نو چې یو ورځ تیر کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرګرو ته وی چې زه خو ځم. هغه وی څنګه کم خوازي واپس ځم؟ وی نه نه داسې چرته کېږي موږ سره بدل تکې ته دیره مېلمه به زمون چې سبا بیا شوه وی بیا ځم. مرګري بیا راغون شو ته څه کې چرته دی دا خلک برا پورې خان دي چې دا استاد څنګه استاد دی څنګه امام دی او څنګه پیشوا دی د پیغمبر علیه السلام کلی کې نه ټینګيږي او تختی موږ سره به خامخې سارېږي. بیا یې سار که بیا ورته خلک راغون شو چې صاحب چې بیا ته وی کم از کم چې میاشت دوره سره نه تیرې خلک خو کوشش کوي زرګونه لکونه روپۍ لګوي دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په کلي کې مې وخت لږ زیات تیر کړی. منځونه قیمتي دي، د نبی علیہ السلام مبارک سلام پکې کېږي هغه قیمتي دی. نو ته زیاده خلک برا پورې خان دي چې دومره نه سارېږي. نو دا سلويخ منځونه خو په دې جمعات کې وکړه که نه چې مجبور یې کاو او تا 100 زر دی زما عذر دی وی نه دی پرېږدو 100 زر دی مونږ ته عذر ووایه دا مونږ پورې به ستا شاګردان زمونږ شاګردان خان دي. وی ښه نو زما عذر دا دی چې تر کله زه د مدینې منورې د ځمکې ته رادننه شویم نو ما اودس نه دی مات کړی، ما بول نه دی کړی. زه په دې خبر یریږم چې اسنا په داسې ځای کې زه متیاز وکړم چې په هغه ځای د رسول الله مبارک قدم پروت وي. دا خو ټوله ځمکه د دې کې خو هغې ګرځېدلې دي. نو اوس ما پرېږدی چې خامخا مې مجبوره وی نو نور نشم ټینګېدی. ما پرېږدی چې داسې علاقې ته وځم چې په یقین سره ما ته معلومه چې هلته حضور پاک قدم نه دی رسېدلی چې زه خپل بول وکړم چې واپس بیا راشم. اوس دا څه منع نه دي. صحابه په مدینه منور کې اودس مات کړی دی، هېڅ منع نه دي. او خلکو پکې مات کړی دی، ماشومانو پکې مات کړی دی. څه بدیت قصدن به دا بې ادبي نه کوي چې تا ته پته چې دلته د حضور پاک قدم مبارک دی او ته د هغې بې احترامي کې دا خو کفر دی، دا خو کفر دی. لیکن داسې ځای چې د نبی علیہ السلام کړی دی مدینه منوره انسان دی دا فطري تقاضا ده، طبعي مجبوري ده د انسان څه به کوي. خامخا د حضور پاک زمانه کې خلک اوسېدلي دي او دسماتي پکې کړي دي. لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې احترام د نبی علیہ السلام مبارک عزت قسم دی د حضور پاک د مبارک و احادیث و احترام. حضرت امام مالک رحمت الله علیه لوی سړی دی، دام د دین یو امام دی، په مدینه شریفه کې اوسېدلی دی او د حضور پاک د احادیث مبارک و درس پې کو. یو ځل درس دوران کې یو لړم د بره نه راپرېوته او د امام مالک په دې سټ کې ورننوت. چت نه پرېوت د کجورو څانګو چتونه به هغه د امام مالک په دې سټ کې دننه په دې کمیس کې ننوته. لګیا دی د حدیثو درس کوي او شاګردان پې پوهېږي چې راده دا رنګ بدلېږي را بدلېږي ځکه د لړم ټک او د هغې زهر خو ډېر خطرناکي. لړم لګیا دی ټک ورکوي، کمیس کې دننه ګیر دی، بیا ټک ورکوي، بیا ټک ورکوي او دی لګیا دی د حدیثو درس کوي. خو شاګردان پوه شو چې زموږ شیخ باندې څه چل شوی دی، بیمار دی او که څه چل دی خو دا رنګ یې بدلېږي، دا سترګې بل شانتې شوې. چې هغه حدیث یې خلاص کړل نو شاګرد ته وی دلته راشه، وی زما دا لمن اوچته کړه. شاګردانو را منډه کړی چې لمن یې اوچته کړه، اوس یو ځای لړم پې د پاسه ناست دی، هغه یې وغورځو مړی کړه او چې ملی وکتل بیا څو ځایه پړسېدلې وه، تک کسره پړسېدلې، تک کسره. وی صاحب مونږ در باندې وختي پیشو چې ستا رنګ مونږ ولید چې رنګ دې بدلېده را بدلېده. نو د الله بنده دومره د ځان ملاو پړسولاو زهر وجود ته ننوتل، نو تا وختي مونږ ته ولې نبی لړم به مړ کړی و که نه؟ وی ما د حضور پاک د مبارک و احادیثو درس کو نو ما ته غټه بې ادبي ښکارېده چې دا بند کم او تاسو ته ویم چې راشئ زما د لړم مړ کړي. داسې به څوک دې زمانه کې ټینګ شي؟
دومره احترام و عزت د حضور پاک د احادیث و احترام د حضور پاک د احادیث و عزت او احترام دومره پکې او مسائل لبم خلق راتل د مسئلې تپوس پیم تکو او احادیث لبم خلق راتل داغي طلب بهم کو یو وینځه ساتلې و په کړي وا چې څوک راشي د عامه مسئلې تپوس کوي نو ما ته وایي زه به زر روزم جواب ورکوم او که څوک د حضور پاک د احادیث زده کړل راغلل نو یو طرف ته کېناوه چې یو جمع برابر شي نو بیا ما ته وایي روزم به نو چې څوک براله لوینځه براله یې صاحب یو سړی د مسئلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه مېلمه بله بل براغې وینځه براله وی صاحب بل یو سړی راغلی د فقر یو مسئلې تپوس کوي دې به راووت جواب به ورکړه سړی بله اوس هم دې علماو له خلک د مسلو تپوس ته راځي او چې د حدیثو طلب له به څوک راغی چې د حضور پاک احادیثو طالب یم زده کړه کوم